أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه څرنګه چې ابوالعاص داسې څوک نه درلوده چې د ده فدیه ورکړي، او زینب رضی الله تعالی عنها هم مال او پیسې نه لري چې د ده د فدیې دپاره یې ولیږي، نو یې د خپلې مور خدیجې رضی الله تعالی عنها چې تر هجرت د مخه وفات سوې وه یو امیل یا د غاړې هار ورسره پروت و چې ودې ته یې د دې د واده په شپه ورکړی و، نو یې هغه امیل د یو څه نور مال سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې دا یې د ابوالعاص فدیه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه امیل ولیدی، خدیجه رضی الله تعالی عنها یې ورپه سوه او ویې ژړل. هغه ښځه یې ورپه سوه چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره کومکونه کړي وه، د ده علیه الصلاة وسلام سره یې 25 کاله ژوند او فداکارۍ کړې وې. نو یې صحابه کرامو ته وویل که مو خوښه وي چې د زینب بندي ور ایله کړي او مال یې هم بیرته ورکړي، ښه به وي. صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت او احترام په سبب ابوالعاص ایله کړي او هغه مال یې هم بیرته ورسره ورکړي. دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوالعاص بېله فدیې ایله کړي، نو ابوالعاص دا پر ځان لازمه کړه چې زینب رضی الله تعالی عنها باید پرېږدم چې هجرت وکړي، مدینې منورې او خپل پلار ته ورسي. کوم وخت چې ابوالعاص مکې مکرمې ته ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید بن الحارثه او یو بل نفر د انصارو و مکې مکرمې ته ولېږل چې زینب رضی الله تعالی عنها راولي، او دوی ته وویل چې تاسې به په یعجج کې اوسئ. یعجج د یوه ځای نوم دی چې 8 میله د مکې مکرمې څخه لرې دی، نو ویل تاسې په یعجج کې اوسئ تر څو زینب رضی الله تعالی عنها درته راولي، او بیا یې دلته راولي. نو دوی دوه هم رهي سوه، او دا رهي کېدل یې تقریبا 1 میاشت تر بدر وروسته وه، او هغه ځای ته ورسېده چې ورته ویل سوي وه. ابوالعاص چې د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته ورسېدی، زینب رضی الله تعالی عنها ته اجازه ورکړه چې د خپل پلار و طرف ته هجرت وکړي، او زینب رضی الله تعالی عنها هم د خپل کار په سمولو شروع وکړه. په دغه وخت کې هند چې د ابو سفیان ښځه وه او د هغه عتبه لور وه چې په بدر کې وژل سوی و، ورته راغله او ورته ویل یې یا بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خبره سوم چې ستا اراده ده چې د خپل پلار و خواته ولاړه سې. زینب رضی الله تعالی عنها وبېرېده چې راوبه مې ګرځوي، نو منکره سوه. هند ورته ویل ای د اکا لورې مه منکره کېږه، هغه د نرانو اختلاف او جنګونه د ښځو و مابین ته نه راځي، هغه د هغو کار دی، خو که ته په دغه سفر کې و پیسو یا کم سامان ته ضرورت لرې راته ووایه چې در پوره یې کم، زما سره سته. زینب رضی الله تعالی عنها وایي چې دې دغه خبرې په رښتیا کولې، خو زه بیرېدم او د دې څخه منکره وم چې مدینې منورې ته ځم. کم وخت چې زینب رضی الله تعالی عنها د سامان د برابرولو څخه فارغه سوه، نو کنانه ابن ربیع چې د دې لیور و اوښ یې راوستی او دا یې پر سپره کړه، خپل غشي او لیندۍ یې ورسره واخیسته او په سپینه ورځ یې دا رهي کړه. قریش په دې قصه خبر سوه او پسې راووته. په زیتوا کې چې د یوه ځای نوم دی پسې ورسېده. اول هغه څوک چې و زینب رضی الله تعالی عنها ته ور دمخه سو، هغه حبار ابن الاسود و، او پر زینب رضی الله تعالی عنها یې نیزه پورته کړه. دا وبېرېده او د ډېرې بیرې څخه هغه کوچنی چې د دې په نس کې و ولوېدی.
کنانه ابن ربیع اوښ چوکی غشي او لیندۍ یې واخیسته ویل والله چې هر یو رانږدې سي مګر دغه غشي د هغه په نس کې وي. قریش ځینې وګرځېده خو ابو سفیان د خبرو دپاره وردمخه سو. ویل دا دې ښه کار ونه کوي چې ښځه دې په سپینه ورځ د خلقو په حضور راویسته او تا ته هغه زموږ غم او مصیبت هم در معلوم دی چې د محمد صلی الله علیه و وسلم د لاسه راته پیښ دي. خلق به وایي چې لور یې زموږ د ضعف په سبب ورولېږل، نو دا زموږ دپاره پیغور دی او د دې راګرځول موږ ته کومه فایده هم نه رارسوي. مګر ته داسې وکړه چې ښځه بیرته مکې مکرمې ته راوله چې خلق ووایي هغه دی موږ بیرته ښځه راوګرځول، بیا یې بیرته د شپې بوزه او پلار ته یې وروله. کنانه هم بیرته راوګرځېدی او زینب رضی الله تعالی عنها څو شپې په مکه مکرمه کې تېرې کړې او بیا یې یوه شپه د شپې ویسته څو زید ابن الحارثه او د هغه ملګري انصاري ته ورتسلیم کړه او هغو بیا مدینې منورې ته بوتله. دا یو څه هغه واقعې وې چې په بدر کې پیښې سوي وې. جبریل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه چې تاسې اهل بدر څنګه بولئ، یعنی کومه درجه ورکوئ؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اهل بدر په موږ کې هغه بهتر او افضل خلق دي، یعنی د لوړې درجې مسلمانان هغه کسان دي چې و بدر ته حاضر سوي دي. جبریل علیه السلام وویل همدارنګه په ملایکو کې هغه ملایکې افضله او د لوړې درجې خاوندانې دي چې بدر ته حاضر سوي دي. دا د بدر عظمت او لویي ده. الله عز وجل د بدر ورځ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان بللې ده، ځکه په دغه جنگ کې د حق او باطل د کفر او اسلام فرق او جلاوالی راغلی دی، نو ځکه یوم الفرقان ورته وویل سوه. او په دغه جنگ کې د کفر او قریشو رئیسان او سرداران ووژل سوه. د دغه لوی جنگ خبر په ټوله جزیرة العرب کې نشر سو، حتی د دې جنگ خبر و نجاشي ته چې د حبشې پاچا ورسېدی او نجاشي هلته په حبشه کې مهاجر مسلمانان سره راټول کړه او په بدر کې د مسلمانانو د کامیابۍ زیری ورکړي. د بدر د فتح اخبار و ټولو ځایو ته ورسېده. د بدر معظمه غذا په اسلام کې هغه لوی جنگ دی که څه هم په ظاهره کوچنی جنگ او نفر پکښې لږ وه. مسلمانان 300 نفر د 1000 نفرو په مقابل کې وجنګېده او جنگ هم تر 2 ساعته زیات نه و، مګر د دغه جنگ نتیجه لو او مهمه نتیجه وه. مسلمانانو په دې جنگ کې وکولای سوای چې د کفر ټول رئیسان د بینه یوسي. په دغه جنگ کې د دې امت فرعون ووژل سو. اسلام په دغه یوه جنگ نشر او مشهوره سو. مسلمانانو وکولای سوای چې په دغه جنگ کې د قریشو قوه، هغه چې په جزیرة العرب کې لوی او مهم طاقت و، د بینه یوسي. دا د اسلام د نشرولو دپاره لوی اعلان و، ځکه د عربو ساداتو او مشرانو شکست وخوړی. دغه جنگ د اسلام دپاره لوی دعوت و. په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و یوه نامعلوم قوت ته خلق دعوتول، مګر اوس د اسلام قوت او طاقت ټولو ته ښکاره او معلوم سو. قریشو ته شکست ورکوي، نو دا په خپله نسبت و پخوانیو دعوتو ته لوی دعوت او بلنه سوه. مسئله که څه هم ساده او کوچنۍ وه، مګر آثار او نتایج یې ډېر لوی وه. د سورة الانفال ډېر آیاتونه د بدر د جنگ په باره کې نازل سوي دي. دغه صورت پر دغه جنگ الهي تبصره ده. دغه تبصره د هغه تبصرو څخه ډېره مخالفه ده کم چې پاچاهان یا قومندانان یې پس له فتح او کامیابۍ څخه پر خپلو جنګو کوي. اولا الله عز وجل د مسلمانانو نظر و هغه تقصیراتو او اخلاقي کمبودتیاو ته ورواړاوه کم چې تر اوسه په دوی کې پاته وې او ځینې هم د ځینو مسلمانانو څخه پیښې سوې. نو هلته داسې آیاتونه نازل سوه چې دوی د خپلو ځانو په پوروالي او د اخلاقو په پوره ښه والي کې کوښښ وکړي چې د دغه کمبودتیاو څخه خلاص شي. او بیا یې هغه حالات بیان کړه چې په دغه فتحه کې د مسلمانانو سره الهي تائید، کومک او نصرت ورسره و.
دا د پاره د دې چې دوی په خپل شجاعت او پهلوانۍ مغروره نسی او په زړو کې غرور او کبریا ځای ونه نیسي، بلکې پر الله جل جلاله به توکل کوي او د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به اطاعت کوي او بیا یې هغه لوړ هدف او مقصد ورته بیان کوي کوم چې د هغه هدف دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خونړۍ جګړه وکړه او هغه صفات او اخلاق یې ور وښول چې هغه په جنګو او معرکو کې د فتح او کامیابۍ سبب ګرځي. او بیا الله عز وجل مشرکانو، منافقانو، یهودو او د جنگ بندیانو ته خطاب کوي، بلغ او فصح داسې کامل نصیحت ورته کوي چې دوی باید و حق ته تسلیم سي او د حق متابعت وکړي. او بیا الله عز وجل و مسلمانانو ته د غنیمتو په باره کې خطاب کوي او دوی ته یې د دغه مسئلې په متعلق قوانین او اصول کښېښول چې دا مسئله یې د همیش دپاره منظمه کړه. او بیا الله عز وجل د مسلمانانو دپاره د جنگ او صلح قوانین کښېښول، ځکه اوس چې اسلامي دعوت دغه د جنګو مرحلې ته داخل سو نو و دغه قوانینو ته اشد ضرورت و د پاره د دې چې د مسلمانانو جنګونه یا اسلامي جنګونه هغه د اهل جاهلیت د جنګو څخه فرق ولري، چې مسلمانان په اخلاص او اخلاقو په جنگي معامله کې تر نورو تفوق او بهتري ولري او جهان ته دا ور وښیي چې اسلام فقط یو فکري او نظري شی نه دی، بلکې اسلام خپل متابعین پر هغه اساساتو، مبادیو او تعالیمو تربیه کوي چې هغه ته یې وربولي. په دغه سورة الانفال کې د اسلامي دولت د قانون داسې مادې مقرره سوې چې د هغه مسلمانانو چې د اسلامي دولت په داخل کې اوسیږي د هغه مسلمانانو سره چې د اسلامي دولت څخه د باندې اوسیږي فرق یې معلوماوه او ثابتاوه، یعنی د دواړو طبقو د ژوند د حالاتو پوره مراعت پکښې سوی و چې دغه ذکر سوي مفاهیم تقریبا د جنگ او د هغه د قوانینو دپاره د سورة الانفال خلاصه بلل کېدلی سي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل په دغه دوهم کال کې د هجرت د رمضان د میاشتې روژه فرض سوه او زکات الفطر یا د کوچني اختر سرسایه فرض سوه او د هغه بل فرضي زکات د پاره د نصاب اندازې وښول سوې چې د دغه زکات الفطر په فرضیت او د فرضي زکات د نصاب د ښوونې په سبب د ډیرو هغه فقیرو مهاجرو د مشکلاتو بار سپک سو کم چې دوی ته یې تکلیف ورکاوه. د بډایانو په مالو کې د غریبانو حق پیدا سو. سبحان الله، د یوه ښایسته تصادفي حالاتو څخه یو داو چې د مسلمانانو هغه اول اختر چې په خپل ژوند کې اسلامي اختر کاوه، کم چې د هجرت د دوهم کال د شوال د میاشتې اختر و، ځکه روژه په دغه کال فرض وه او دغه اول اختر و. دغه اختر یې پس له هغه ښکاره او معلومداره فتح څخه و چې لږ ورځې مخکې یې په بدر کې په نصیب سوه. دا څونه بختور او مبارک اختر دی چې پس له هغه څخه و مسلمانانو ته راغلی چې د فتح او عزت تاج پر سرو ایښی و او د دغه اختر د لمانځه منظره څونه خوږه او شانداره وه چې مسلمانان د تکبیر، توحید او تحمید په نارو سره د کورو څخه راوځي او د دوی زړونه د الله جل جلاله و طرف ته په شوق سره ور الوتل او د الله جل جلاله د رحمت او جنتو امید یې پس له دغه اوسني نعمتو څخه چې امن او امان، فتح او بری و درلودی. او الله عز وجل دغه اوسني نعمتونه د سورة الانفال په 26 نمبر آیات کې ورته بیانوي او فرمایي: واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون. یعنی تاسې هغه وخت در په یاد کړئ چې تاسې لږ او په مځکه کې مغلوبه او ضعیفه واست او د دې څخه بیرېدلاست چې تاسې به خلق وتښتوي، یعنی قریش یا فارس یا روم به مو مغلوبه کړي، نو الله جل جلاله تاسې ته ځای درکوي
او تاسې ته په خپل کومک سره قوت درکوي او د طیباتو پاکو شیانو څخه یې رزق درکوي د پاره د دې چې تاسې د خپل رب عز وجل شکر ادا کړئ. ورونو دا خو درته معلومه سوه چې د بدر جنگ د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې هغه اولنۍ جګړه وه او دغه جنگ هغه د حق او باطل په مابین کې جلا کوونکی جنگ و. په دې جنگ کې مسلمانانو داسې بری لاسته راوړي چې ټولو عربو د مسلمانانو د کامیابۍ شاهدي ادا کوله او هغه کسان چې د دغه جنگ نتایجو سره متفق او یو ځای کړه هغه کسان وه چې د دغه جنگ په مستقیمو خسارو او تاوانو ضعیفه سوي وه چې هغه د مکې مکرمې مشرکان وه او هغه کسان وه چې د مسلمانانو عزت او کامیابي پر خپل دینی او اقتصادي ژوند یوه قوي ضربه بلل چې هغه یهود وه. د کومه وخته څخه چې مسلمانان د بدر په غذا کې کامیابه سوه دغه دوې ډلې د قهر او غضب حسد او عناد په اور کې کړی دی. الله عز وجل د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، یعنی هغه چې د مؤمنانو سره تر ټولو خلقو ډېر زیات عداوت لري هغه یهود دي او هغه کسان دي چې مشرکان دي او د دغو دواړو ډلو دپاره په مدینه منوره کې ملګري او کومکیان موجود وه. هغه کومکیان یې څوک وه؟ هغه کسان وه چې نور یې نو د خپل ځان دپاره په کفر او شرک کې عزت او وقار نه لیدی نو په ظاهره مسلمانان سوه چې هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول او د ده ملګري وه او دغه ډله هم تر هغه دوو نورو اولو ډلو په حسد او عناد قهر او غضب کې پر مسلمانانو کمه نه وه او هلته یوه بله څلرمه ډله هم وه چې هغه صحرایي عرب وه چې د مدینې منورې په شاوخوا کې اوسېده خو د هغو دپاره د کفر او ایمان مسئله مهمه نه وه. هغه بیا د چور او چپاول خلق وه. هغه هم د مسلمانانو په نصرت او کامیابۍ مضطرب او پریشانه سوه او پر دې بیرېده که په مدینه منوره کې یو قوي حکومت جوړ سي نو به دوی د دې څخه منع کړي چې د چور او حملو د لارې د قوت او طاقت لاسته راوړي. نو یې د مسلمانانو سره حسد درلودی او د مسلمانانو دشمنان وګرځېده. نو په دغه سبب د هره طرفه پر مسلمانانو خطرونه راوګرځېده مګر دغه ډلو د مسلمانانو سره په خپل سلوک او کړنلاره کې فرق سره درلودی او هرې ډلې هغه لار اختیار کړې وه چې د دوی په فکر دوی یې خپل مقصد ته رسول. هغه کسان چې په مدینه منوره کې او د هغې پر شاوخوا اوسېده هغو په ښکاره سره اسلام راوړي خو په دننه کې یې د شر او فساد د سیسو او فتنو په جوړولو کې کوښښ کاوه. خو یهودو بیا په ښکاره سره د دشمنۍ اعلان کاوه. خپل حسد او عناد یې و میدان ته راویستی مګر د مکې مکرمې مشرکانو بیا د فیصله کوونکي جنگ اخطارونه ورکول او د خپل انتقام او بدلې نارې وهلې او د جنگ دپاره یې په ښکاره سره خلق او اسلحې سره جمع کول چې د دوی حالاتو په زبان حال سره و مسلمانانو ته دا ویل چې خامخا یوه داسې ورځ راتلونکې ده چې موږ به ستاسې څخه خپله بدله او انتقام اخلو او واقعا یې هم په وروسته کې داسې جنگ و مدینې منورې ته وروستی چې د مسلمانانو پر هیبت او نامه یې ډېر بد اثر وکړي چې هغه د احد جنگ و. خو مسلمانانو په دغه خطرناکه موده او حالاتو کې د خپل قائد اعلی په قیادت داسې رول ادا کوي چې په هغه رول کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت نبوغ او عبقریت ځلېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه ټولو خطرو ته پوره ویښ او بیداره و او د هغو د محوه کولو دپاره یې ډېره ښه نقشه او کړنلاره عملي کول چې اوس به په راتلونکي بحث کې د دغه حالاتو بیان په مختصر ډول سره واوري. اول په کودر کې د بني سلیم غزا. پس له بدره څخه
د مدینې منورې استخباراتو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بني سلیم قبیله چې د غطفان د قبیلو څخه یوه قبیله ده د مدینې منورې د حملې دپاره لښکرې سره برابروي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ژر د 200 سپرو سره د دغه قبیلې و طرف ته ورووتی چې دغه فتنه په هغه خپله ځالګۍ کې خاموشه کړي، تر څو چې د دغه قبیلې و کورو ته چې په کودر کې پراته وه ورسېدی. بنو سلیم ته چې دا خبر ورسېدی د خپلو کورو څخه وتښتېده او هلته په یوه شیله کې 500 اوښه او یو مریی چې یسار نومېدی ځینې پاته سوه. دغه اوښان او دغه نفر مسلمانانو ونیول. پس له هغه څخه چې د اوښانو څخه خمس وایستی، پاته اوښان یې پر مسلمانانو تقسیم کړه چې هر نفر ته 2 اوښه ورسېدل او هغه مریی یې آزاد او ایله کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ځای کې 3 شپې تېرې کړې او بیا بیرته مدینې منورې ته ولاړی. دغه غزا د هجرت په 2 کال او د شوال په میاشت کې وه چې دا غزا تر بدر 7 ورځې وروسته وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ترورولو یا وژلو دسیسه. ورونو، دا معلومه خبره ده کم وخت چې مشرکانو په بدر کې ماته وخوړه او ډېر مشران یې ووژل سوه، نو د مکې مکرمې مشرکان لکه د اور کوره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد په خپلو ځانو کې سره ایښېده، تر څو چې د مکې مکرمې 2 پهلوانانو داسې یوه دسیسه جوړه کړه چې د دغه اختلاف او تفرقې د دغه ذلت او سپکاوي ریښه د بیخه وکاږي. او دغه ریښه د دوی په فکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. قصه داسې ده: عمیر ابن وهب الجمحي چې د قریشو د شیطانانو څخه بلل کېدی، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده و مکرمو اصحابو ته یې په مکه مکرمه کې ډېر ازارونه ورکول. اوس د دغه عمیر زوی د بدر په بندیانو کې د مسلمانانو سره بندي دی، او بل صفوان ابن امیه ابن خلف چې پلار او ورور یې په بدر کې وژل سوي دي. دغه 2 نفره د کعبې شریفې په حجر یا حتم کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. اول یې هغه کسان یاد کړه چې د بدر په جنگ کې وژل سوي وه، او بیا مسلمانانو وسات ور واچول، او بیا یې د مکې مکرمې د خلقو غمونه سره بیانول، تر څو چې صفوان وویل والله پس له دوی څخه په ژوند کې خوند او خیر نسته. عمیر وویل رښتیا وایي، په والله که پر ما پورونه نه وای باندې او پر دغه کوچنیو اولادو نه بیرېدلی چې تر ما وروسته به خوار او دربدره سي، زه به دغه اوس د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف د هغه د وژلو دپاره وررهي سوی وای، او زه د ورتلو دپاره بهانه هم لرم، ځکه زما زوی د دوی سره بندي دی. صفوان موقع مناسبه ولیده او غواړي چې د لاسه یې ونوځي. ویل ستا پور یې پر ما زه ادا کوم او اولادونه دې زما د اولادو سره یو ځای کوم، هر څه چې مې په وسه پوره وي په والله هغه نه ځینې منع کوم. عمیر ویل دغه خبره د ځانه سره وساته چې څوک نسي په خبر. صفوان ویل بېغمه اوسه. عمیر ولاړی، خپله توره یې ښه تېره او په زهرو زهرناکه کړه. هغه داسې چې توره بیا ګرمه کړه او په زهرو کې به یې کښېښول. د زهرو اوبه به یې په وچښلې چې د دغه تورې زخم بیا نه جوړېدی. دا د هغه وخت زهرناکه یا کیمیایي اسلحه وه. او بیا مخ پر مدینه منوره رهي سو، تر څو هلته د مسجد د دروازې سره یې خپله اوښه چوکه کړه او دی ځینې راکښته سو. تاسې پوهېږئ چې د عمیر څه نیت او څه مقصد دی؟ د عمیر اراده دا ده چې په اول ملاقات یا مخامخ کېدلو کې رسول الله صلی الله علیه و آله محترم ورونو، زه او تاسې باید ټول په دې پوه سو چې هره پیته د قصې په مابین کې پای ته رسېږي. څرنګه چې اوس زموږ پیته پای ته ورسېده، نو پاته قصه به په راتلونکې پیته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.